د پیردادي شیبرتو کلی د بامیان د مرکز په 1 کیلومترۍ کې پروت دی. په دې کلي کې 400 کورنۍ ژوند کوي. په دې خام کور کې د ګلنسا په نوم یوه نجلۍ ده. دا نجلۍ 19 کلنه ده. دا وایي له ښوونځي سره آشنا نه ده، له پلاره قرآن کریم زده کوي. ګلنسا کله هم ښوونځي ته نه ده تللې. دې ځینې شیان له شیخ محمد علم کربلایی څخه زده کړي. ولی بیسوادم دیگه، مثلا میخواندم ولی چیز نمیشتم، صنف 10 11 یا 12. سن بزرگم ما که برم یاد نداریم، یا در صنف 2 یا در صنف 3 برم اونج بیشترم دستگاه باز ما کارتا خیلی بد مانم میشه. میخواستم دکتر شم، مثلا نک معلم در قریه شم، از اول دکتر شم، این آرزوی ما بود. مهاجرت، بیوزلی او یو شمېر نورې ستونزې د دې باعث شوي چې ګلنسا مکتب ته ولاړه نشي. ما مانع از گپ نبودیم، تحولات، مهاجرت، فراری شدیم تا اینکه پس آمدیم. مکتب نداشتیم 2-3 ساله را تا صاحب مکتب شدیم. گرفتار مشکلات خانوادگی و فقر فاقگی و مسئله قالین بافی و همین گپا که یک زندگی روزمره را پیش بردیم. طبیعی افتاد. کربلایی د نجونو د زده کړو د یوه پلوي په توګه خپل کور د تعلیم په مرکز بدل کړی. په دې ځای کې اکثر نجونې قرآن کریم زده کوي، خو دا د ګلنسا لپاره کافي نه دی. دا هیله منه ده چې د سواد د زده کړې په یو مرکز کې شامل شي. مثلا مهاجری بود دیگه، از بعد که اینجا آمدیم دیگه بزرگ شدم دیگه، وقتی مرد در صنف اول میشدم خیلی بد معلوم شد دیگه این مطلب نخواندم. د چارواکو له همکاري پرته ممکنه نه ده چې د ګلنسا هیلې ترسره شي. خو د بامیان جګپوړی چارواکی ګلنسا ته له هیلو ډک پیغام لري. من رئیس معارف را همراه آمر سوادآموزی ولایت بامیان فردا موظف می‌سازم که برن در اونجا تمامی معلومات را بگیرن و بعد در خدمت شما هم قرار میدیم و وعده قاطع ما با شما میسته که در اونجا حتما یک مرکز سوادآموزی را فعال می‌کنیم. د بامیان د پوهنې د ریاست چارواکي هم دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بېسوادي ستونزې ته پاملرنه وکړي. د بامیان د سواد زده کړې اداره وایي د اوس لپاره تر 12,000 ډېرې ښځې او نجونې په دې ولایت کې د سواد د زده کړو په مرکزونو کې سواد زده کوي. بېسواده نجونې او ښځې ښایي ډېرې هیلې ولري، خو د ګلنسا هیله دا ده چې نوره نو د بېسوادي په خاطر د کمبودی احساس ونه کړي. خیلی مشکلات میاد دیگه، مثلا بېسواد در یک جای مرم یک تابلون خوانده نمیتونم، یک آدرس خوانده نمیتونم تا این جای برم. مثلا بېسواد دیگه چیز نمیتونه، غیر کارخانه کنه دیگه خلاص دیگه.